د یمن بادشاه د هغه نوم تبع وی دی په دې مدینه منوره باندې تېرېدل او د سره 400 علما موجود وو د تورات. نو دوی چې کله په مدینه منوره وی تېرېدل که نه نو دې علماو د تبع بادشاه ته وویل د یمن چې کوم بادشاه وي مونږ په دې ځای کې پاتې که مونږ مخکې مه بیایه. هغه ترې نه تپوس وکړو ولې خو دلته پاتې کم وی مونږ چې د علاقې ته وکتل د مدینې منورې د علاقې ته نو مونږ ته پته ولګېده چې دا د نبي آخر الزمان کلی دی. د آخر زمانې پیغمبر به دې علاقې ته هجرت کوي. زمونږ په کتابونو کې دا علاقه مونږ معلومه کړه او مونږ وپېژندله چې دا علاقه ده. نو مونږ دلته پرېږده چې د آخر زمانې پیغمبر راشي چې مونږ دلته موجود یو. نو تبع ورته داسې خبره ده وی تاسو یقیني وایه وی او په تورات کې دا خبرې لیکلی شوي دي. تبع 400 علما په مدینه منوره کې څه کړل؟ پاتې کړل. 400 علماو له کورونه هم جوړ کړو او ښځې ول هم وکړې، نکاحونه ول هم وکړلو. او بیا دا تبع بادشاه چې له دغې ځای نه رخصتېده که نه نو ده یو کور جوړ کړو کور یې جوړ کړو او دا د اخر زمانې د پیغمبر کور شو. دا پکې د هغه شو، دا ګیر چاپېره کورونه ستاسو او دا پکې د آخري زمانې د پیغمبر کور شو. او بیا یو خط داسې ولیکو چې د آخري زمانې پیغمبر راشي کو زه موجود وم خو ایمان به پرې راوړم او کو زه موجود نه وم نو دا خبره به ورته وکړه چې تبع بادشاه په تا ایمان راوړی دی. دا لیکلي کېښودل او هلته دا لیکل یو عالم له ورکړو که په خپله ته ژوندی وي او د آخرې زمانې پیغمبر راغی خو زما دا لیکل به ورته ورکړي او زما دا خبره به ورته ورسوي. او که چېرته ته ژوندی نه وي نو دا به خپل اولاد ته منتقل کړي او دا کور چې دی دا به د آخرې زمانې د پیغمبر صحیح کور اولاد. وخت تېرېدو دا څومره انصار چې دي که نه دا د هغې 400 علماو اولاد دی. د مدینې منورې دا خلک چې دی دا د هغې 400 علماو سره اولاد دی. او د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی چې په کم کور کې و که نه وایي دا هغه کور چې تبع بادشاه د نبي علیه السلام دپاره رخ کړی. نو علما لیکي وایي نبي علیه السلام خپل کور ته راغلی دی. نبي علیه السلام مدینې منورې ته چې راغی نو خپل کور ته لاړ. دا هغه کور چې تبع بادشاه د دپاره منتخب کړی و خو عرضي ملکیت پې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه. نو اوښ هم لاړه په اخ کې کور کې څه شوله کېناسته.